ازادي ستوډیو ته ښه راغلاست. نن جمعه د مرغومې 14 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 4 نیټې سره برابر ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګریس مشران نن د مکسيکو له پولې سره د دېوال جوړولو لپاره د پیسو د غوښتنې په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومتي چارې نیمایي په ټپه ولاړې دي او د دې هیواد بودیجه لا نه ده تایید شوې. ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دېوال لپاره 15 میلیارډ ډالر غواړي، خو په کانګریس کې دیموکراتانو تر ټاکلي 1.3 میلیارډ ډالرو بودیجې د پولې د لګښت له زیاتېدو ډډه کړې ده. د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوند د استازو ترمنځ د بودیجې په سر د توافق نشټوالي حکومتي چارې په نیمایي توګه په ټپه درولې دي. له همدې کبله د کورنیو چارو وزارت، ترانسپورت، کرهڼې، بهرنیو چارو وزارت او عدلیې وزارت په ګډون ګڼ شمېر وزارتونه او ادارې اغېزمنې شوي. شاوخوا 8 لکه دولتي کارکوونکي پرته له معاشه کار کولو ته اړ شوي. ټاکل شوې وه د امریکا د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د حکومتي چارو په ټپه درېدو ته د پای ټکی کېږدي او د نوې لایحې په اړه رایې ورکړي، خو دا اقدام ترجمې وځنډول شو. ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړې چې د دواړو ګوندونو مشران به له مکسیکو سره پر پوله د دېوال د بودیجې او حکومتي چارو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بولټن اسرايل او ترکيې ته ځي. د ویلي چې د سفر هدف یې له سوریې د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه خبرې دي. مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له ترکیې سره خبرې کوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته باید د سوریې کردان خوندي پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي چې له ترکیې سره به خبرې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته باید په دې سیمه کې کورد جنګیالي له تاوتریخوالي سره مخامخ نشي او ونه وژل شي. ترکیه د کورد خلکو د خوندیتوب واحدونه یا واي پی جي د کردستان کارګر ګوند څانګه ګڼي چې په ترکیه کې فعالیت ممنوع دی. انقره غواړي د واي پی جي ځواکونه وځپي. کورد ځواکونو د امریکا په ملاتړ په سوریه کې د داعش پر ضد په جګړه کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډسمبر په 19 نیټه ناببره اعلان وکړ چې له سوریې څخه خپل ټول 2000 سرتیري باسي، خو په وروستیو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتوري لینډسي ګراهام په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره تر لیدو وروسته وویل چې امریکا به له سوریې خپل ځواکونه په چټکۍ نه بلکې په کراره وباسي. د امریکا یو حکومتي پلاوی په نږدې راتلونکي کې د سوداګریزو بحثونو لپاره چین ته ځي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. چین ویلي د امریکا لوړپوړی پلاوی به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو دغه هیواد ته سفر وکړي. دا پلاوی د سوداګرۍ په برخه کې پالیسي جوړونکی دی. پکینګ په دې وروستیو کې پر امریکایي وارداتو د تعرفې د کمولو 3مه برخه اعلان کړه، په دې معنی چې د جنوري له لومړۍ نیټې په تر 800 قلمه زیاتو مالونو ګمرکي تعرفه کمه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم توافق کړی چې له چین څخه پر شاوخوا 200 میلیارډ وارداتي مالونو د تعرفې زیاتولو پریکړه وځنډوي. ټرمپ او د چینایي سیال شي جین پینګ د 2013 کال په پای کې د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د G20 غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو او د روان ترنګلي وضعیت په اړه تفصیلي خبرې کړې وې. یوه بیړۍ چې تر 10 زیات پناه غوښتونکي پکښې سپاره وو له 2 اونیو راهیسې ایټالیا او مالټا ته نږدې په اوبو کې بنده پاتې ده. د سیند څارونکي په نوم یوې جرمنۍ خیریه موسسې چې د دې بیړۍ څښتنه ده مرسته غوښتې ده. نن 14مه ورځ ده چې دا بیړۍ له 22 پناه غوښتونکو سره په سمندر کې بنده پاتې ده. ډېری پناه غوښتونکي افریقایان دي او د دسمبر له 22 راهیسې له یوه بحراني وضعیت سره مخامخ دي. دوی اروپا ته پر لاره و چې د یوې جرمنۍ خیریه بیړۍ لخوا وژغورل شول، خو ایټالیا او مالټا د سیند د څارونکي په نوم دې بیړۍ ته اجازه نه ده ورکړې چې پر ساحلونو یې ودرېږي. د بیړۍ مسؤلان وایي هوا توپاني ده، خوراکي توکي د ختمېدو په حال کې دي او پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه کوچنیان په ژور خفګان اخته شوي دي. ایټالیا او مالټا ویلي چې په وروستیو کلونو کې ډېر پناه غوښتونکي منلي دي. دوی خیریه مؤسسې تورنې کړي چې د ټاکسي غونډې د پناه غوښتونکو په خدمت کې دي، خو د بشري حقونو ډلو دا تورونه رد کړي دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په ځانګړې توګه د لیبیا،
په زرګونه پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د خطرناکو اوبو له لارو اروپا ته ورسیږي. د چین یو تحقیقاتي روباټ د سپوږمۍ پر یوه برخه کښېناست. چین غواړي د نړۍ پر کچه په ستر فضایي قدرت واوړي. دا چانګي څلور دی. چین د پنجشنبې په ورځ د سپوږمۍ یوې لرې څنډې ته واستوه. روباټ د سپوږمۍ له هغې سیمې عکس لیشلی چې تیاره برخه بلل کیږي. ویران د تحقیقي روباټ اصلي طرح دی. دا ډیر ښه پیل دی. موږ د یو پیاوړي فضایي هیواد د جوړېدو په حال کې یو او دا یوه مهمه نښه ده. دا د چین دوهمه هڅه ده چې د سپوږمۍ په لور یې کوي. تیر ځل یې په 2014 میلادي کال کې ورته اقدام کړی و. چین چې په فضایي برخه کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې غواړي د چانګي 15 په نوم بل روباټ د سږ کال په پای کې سپوږمۍ ته واستوي چې له هغه ځایه نمونه واخلي او مځکې ته یې راولی شي. د ملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي radio.org هم کتلای شئ. اوس هم د پېشګام تلویزیون همکار خبرونو ته دوام ورکوي. تر بیا مو پر خدای سپارم.